رشوت خو دې نه رشوت دې اخیستی ګوړې ورکړې وه که نه ګوړې وړې وه ګوړه دې وړې وه پام کوه دا کارونه کې ګوره بې صدقه دې په اوبو لا وکېږي خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال نور سمسور به یې کړو نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال د جنت په مثال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال باندې ته بیا مونږ تړلې د ملا باندې ته بیا مونږ تړلې د ملا اوس خدمات کوو اوس خدمات کوو وحدت او کمال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال نور سمسور به یې کړو نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال د جنت په مثال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال ټول یووالي ته ژوند د هېواد او وطن ټول یووالي ته ژوند د هېواد او وطن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماشاء الله ماشاء الله ګلان دي ماشومان دي راغلي دي دا د فضل کارونه دي فضل هم داسې ځای نه ګوري چې هغه د الله تعالی کور او اوبه نه لري صحیح اوبه سها نه لري د اوداسه دپاره د څکلو دپاره د ګاونډیانو د لارې سر وي دا مو خیال دی داسې ځای نه انتخابوي چې صدقه یې ډېره وي او ثواب یې ډېر ورسیږي کوم ځای کې چې بور یې هغه کړی دی وهلی دی نو د لارې سر دی راځئ مشرانو انشاءالله د بور افتتاح کوو هم مسجد دی هم د لارې سر دی دا تا ته چا وښودو دا دا د ستا دي چا درته وښودو فاتح درته وښودو او خلق ښه خلق دي که نه صحیح دي چای مې ډوډۍ درکوي که نه ښه چای درته یو چای یو ګني او پیسې خو دې نه دي اخیستي رشوت خو دې نه رشوت دې اخیستي ګوړې ورکړې وه که نه ګوړې وړې وه ګوړه دې وړې وه پام کوه دا کارونه کې ګوره بې صدقه دې په اوبو لا وکېږي دا کار خو نه دی کړی نه فضل خالق دی فضل مخلص دی فضل صادق انسان دی فضل باندې پاک دی جنتي انسان دی چې څومره زه یم بیا هم کمه ده دا ټول ماشومان د ده لیدو ته راغلي یعنې دومره مینه دوی سره کوي د فضل سره لکه خپل مشر ورور در باندې ګران دي دا څوک دي دا کامل او دا څوک دي خپل وطن جوړوو له نړۍ سره سیال نور له غم پسې خلاص تا ته یو په اخلاص نور له غم پسې خلاص تا ته یو په اخلاص ولاړ یو ولاړ یو راځه چې افتتاح وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين يا الله دغه صدقه چې چا کړې ده دغه مسجد شریف د پاره دغه د صحیح اوبو تنظیم چې چا کړی دی چا چې په دې کې برخه اخیستې ده الله جل جلاله دې ورته هم په دې دنیا هم په هغې دنیا باندې اجر عظیم ورکړي د هغې ورثو دپاره کوم چې د دې مالي ځاني خدمتونه یې کړي دي
او خصوصا انجینر صاحب ته چې په کامه کې ماشاءالله یعنی ډیر زیات کویان آبادین مساجد په دې کې خپل راځي هڅې کوي یا الله ته بدلې ورکړي دغه غریب خلک چې دلته ولاړ دي دغه مشران واقعا دغه جماعت د اوبونه برخمن نو د دغه صحیح صاحب واسطه باندې چې دوی دلته مطلب افتتاح کړه زحمت یې وباسه تکلیفونه ویستل او دې مسجد لپاره دا صحیح صاحب برابر شو دلته مخالف د سونه کوي منځونه به کوي ماشومان به تي وبس کی په دې حالاتو کې چې ډیر غمجن حالات دي او موږ د داسې یو صحیح سانه برخمن کیږو دا لوی د خوشحالۍ د آبادۍ خبره ده الله دې ټول تاج عظیم ورکړي چې دلته راشي او صلی الله تعالی علیه خیر اول افتتاح به زو کوم ولې نه اجازه ده مشرانو اجازه ده سور بيکړو نور سم سور بيکړو د جنات په مثال والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال ورکی نور کړو ستم لته خاک پاک حرم ورکی نور کړو ستم لته خاک پاک حرم دا وطن شملور دا وطن شملور دا هیواد بګړیوان والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنات په مثال والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال ستالمین قربان عذر دی